السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ اکاونټینګ. موږ د اکاونټینګ سیریز شروع کړی و او دا د هغې سیریز په دوام یو بل لیسن دی. په دې لیسن کې به بحث په دې کوو سپیشل فیلډ آف اکاونټینګ یا د محاسبې تخصصي څانګې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ اصلي موضوع فاینانشل اکاونټینګ دی، خو د دې نه مخکې چې موږ په فاینانشل اکاونټینګ باندې تفصیلي بحث وکړو، لیکچر پې ریکارډ کړو، ضروري دا ده چې د محاسبې د څانګو سره حد اقل د محاسبې هغه د تخصصي څانګو د نومونو سره باید موږ آشنایي پیدا کړو. تاسو ته ما په پریویس لیسن کې دا خبره کړې وه چې د اکاونټینګ ایجاد دا د تجارت د ایجاد سره یو ځای شوی دی او څنګه چې په تجارت کې ورځ تر بلې پرمختیا راځي، امپروومنټ راځي، دغسې په اکاونټینګ کې هم ورځ تر بلې پرمختیا راځي چې بالاخره د محاسبې تخصصي څانګې ایجاد شولې او دغه کومې څانګې چې دي میبي دا ورځ تر بلې نور هم وغځېږي. د محاسبې تخصصي څانګې هغه فاینانشل اکاونټینګ دی، کاسټ اکاونټینګ دی یا سنجش و مصرف، منیجیریل اکاونټینګ دی یا مدیریتي محاسبه، فاینانشل اکاونټینګ دی، ګورنمنت اکاونټینګ دی، دولتي محاسبه، د مالي محاسبه. دلته موږ نه تکرار راغی او هغه کې بل دی آډیټ یا تفتیش. مالی محاسبه ګوره که د مالی محاسبې په لیسن نمبر 1 کې هغه کې موږ د محاسبې چې کوم تعریف وکړ، نو د محاسبې دا برخه عمومي محاسبوي سیستم سره او کار وي او دا برخه د مالی راکړو ورکړو ثبت او د هغوی راپور ترتیبوي او بالاخره د محاسبې شایقینو سره یې شریکوي. بل کاسټ اکاونټینګ دی. ګوره to control the cost of production and distribution، مطلب د دې څانګې عمده هدف د تولید ویش د چارو د لګښتونو کنټرول وي. د محاسبې دا څانګه د مصرف په پام کې نیولو سره د تولید د خرڅلاو او د اداري څانګو مثمریت چې کوي. بل موږ سره مدیریتي محاسبه ده، concern with the selection of best among various alternative. ګورئ د منیجریل اکاونټینګ دا د منیجمنت اکثرا دوی ډیسیژن میکینګ کوي، مختلف تصامیم نیسي او تاسو سره ما په پریویس لیسن کې دا خبره شریکه کړې وه چې دوی تصامیم د فیګر په اساس نیسي، د ارقامو په اساس نیسي. نو د محاسبې دا څنګه په حقیقت کې د مختلفو متبادلو څخه د غوره بدیل لارې د ټاکلو په برخه کې کار کوي او له دغې سره کار وي. بل موږ سره ګورنمنت اکاونټینګ دی یا دولتي محاسبه. ګورئ د نوم نه یې ښکاري او د نوم نه یې ظاهریږي چې د محاسبې دا څانګه د مرکز او ولایاتو کې د دولت چې کوم هغه مالی راکړه ورکړه ده، که هغه د دولت لګښتونه دي، که هغه د دولت عواید دي، که هغه مالیات دي، که هغه د بودیجې اړوند نور معاملات دي، د هغه ثبت او د هغه طریقه کار او د هغه پروسیجرونو باره کې تشریح او توضیح ده او د هغې باره کې د هغې باره کې د دې محاسبې سره کار وي. او بل آډیټ دی، تفتیش. مخکې چې څنګه ما ویلې دغه د آډیټ یا تفتیش دا په حقیقت کې د ثبت شوي مالی راکړو ورکړو امتحانول دي. مطلب د خبرې دا دی چې کله کومه مالی راکړه ورکړه کېږي نو تفتیش دا چې کوي چې آیا دغه راکړه ورکړه چې شوې ده دا صحیح ثبت شوی دی که نه دي ثبت شوي، دا د ډاکومنټس په اساس شوي دي که نه دي شوي. نو دا د محاسبې یو بل تخصصي څانګه ده. په همدغې باندې اکتفا کوو او انشاءالله بل لیسن کې به بیا په نیکسټ ټاپک باندې بحث کوو.